अस्सलाम वालेकुम मलगरू आखिरकार शाहिद अफरीदी द ज़मान खान په حق کې आवाज़ اوچت کو او په لای شو کې په پاکستان کرکټ بورډ او په انضمام الحق باندې ډیر سخت تنقید وکړو. څنګه چې تاسو پته لرئ چې بل ورځ پاکستان کرکټ بورډ د ورلد کپ د لپاره د سکواډ اعلان کړو. کوم لوبډله به چې په انډیا کې په ورلد کپ کې لوبېږي او په دغه ورلد کپ کې چې کوم د ज़مان خان په 15 لوبغاړو کې نو اغستل شوی، یعنی په ریزرو لوبغاړو کې اغستل شوی د حکم 15 لوبغاړي دي، یعنی په 15 کسیزه لوبډله کې نه دی اغستل شوی. نو دینه بعد پاکستان په خواني لوبغاړي په میډیا په پاکستان کرکټ بورډ باندې ډیر سخت تنقید کیږي چې د حسن علي په ځای باندې ज़مان خان د پاکستان په 15 کسیزه لوبډله کې پکارو. شاهد افریدي ویل چې د نسیم شاه ځای چې کوم دی ज़مان خان نیوي شو، نو د پاکستان فاست بولینګ اٹیک په دومره نوې کمزوري شوی ځکه چې ज़مان خان یو نوې بالر دی او یو تکړه بالر دی او خاص کر په اخیری ورونو کې ज़مان خان ډیر زبردست بالینګ کوي. نو د حسن علي په ځای باندې پاکستان کرکټ بورډ ته پکارو چې ज़مان خان یې په 15 کسیزه لوبډله کې شامل کړي وي. شاهد افریدي نه علاوه شعیب اختر هم د ज़مان خان په حق کې आवाज اوچت کړی دی او په پاکستان کرکټ بورډ باندې دا تنقید کړی دی چې د حسن علي په ځای باندې ज़مان خان د پاکستان په 15 کسیزه لوبډله کې شاملول پکارو. ज़مان خان هو د پاکستان په 13 کسیزه لوبډله کې شامل دی، خو په ریزرو کلاریانو کې شامل دی، یعنی هغه پاکستان د کلاریانو سره چې کوم دی پریکټیس نشي کولای. تر پاکستان په دغه 15 لوبغاړو کې یو دوه کسان زخمی شو، نو ज़مان خان به چې کوم دی دغه په ځای باندې شاملېږي. او داسې مشکل ښکاري ځکه چې 15 لوبغاړو کې حسن علي دی، محمد وسیم جونیئر دی، نو مشکل لکه ज़مان خان ته په ورلد کپ کې موقع میلاو شي. شاهد افریدي په چیف سلیکټر انضمام الحق باندې ډیر سخت تنقید کړی دی چې تاسو حسن علي په کم پرفارمنس باندې د پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې شامل کو. حسن علي چې کوم د ډیر وخت پورې انټرنیشنل کرکټ نه دی کړی، دین علاوه په لیګونو کې هم د حسن علي لاسه خاص پرفارمنس نشته. نو شاهد افریدي ویلي چې ज़مان خان د کینیډا په لیګ کې داسې په ټولو لیګونو کې چې کوم د زبردست پرفارمنسز ورکړي دي، خاص کر په ایشیا کپ کې د پاکستان او سریلانکا چې کوم میچ پای کې ज़مان خان زبردست بالینګ کړو. نو شاهد افریدي ویلي چې د حسن علي په ځای باندې ज़مان خان د پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې شاملول پکارو. شاهد افریدي ویلي چې اوس هم وخت دی د 23 تاریخ پورې پاکستان کرکټ بورډ سره وخت دی چې حسن علي په ځای باندې ज़مان خان په 15 کسیزه لوبډله کې شامل کړي، حسن علي په ریزرو کلاریانو کې واچي او ज़مان خان چې کوم دی په 15 کسیزه لوبډله کې شامل کړي. نو بالکل موږ ټول د شاهد افریدي د خبرې سره اتفاق کوو ځکه چې ज़مان خان یو ډیر ټیلنټډ بالر دی. نو که ज़مان خان چرته د پاکستان پر ورلد کپ پر سکواډ کې په 15 کسیزه لوبډله کې والی، نو دا به ډیر زبردست کار وشي. نو تاسو سره یې نظر لرئ چې ज़مان خان د پاکستان په 15 کسیزه لوبډله کې شاملول فکار دی او کنه. الریډي په 13 کسیزه لوبډله کې شامل دی، ولکه مشکل لکه په ټول ورلد کپ کې ज़مان خان ته د یو میچ موقع میلاو شي، یا خو به کلالي زخمی کیږي یا به نه زخمی کیږي. خو پاکستان کرکټ بورډ ته هم وس پکار ده چې د حسن علي په ځای باندې ज़مان خان د پاکستان په 15 کسیزه لوبډله کې واخلي. پاکستان کرکټ بورډ سره د 28 تاریخ پورې وخت چې په خپل سکواډ کې تبدیلی وکړي، حسن علي ریزرو ته ولېږي او ज़مان خان مین سکواډ ته راولي. نو تاسو سره هم خپل رائے خپل نظر شیر کړئ. داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. میلاویږو په بلې ویډیو کې. د الله په امان.